بس ما خور دا په زړه ارمان وي چې یا خدای پاک ما ورور له پیسې ورکړي وای یا داسې بل څوک پیدا شوی وای چې ما درملنې د عملیاتو غم یې کړی وای یو ورور یې پیدا شولو چې بس هغه وایي چې زه یې ورته علاج کوم دلته هغه زه ته ونه زما ټول خوشحاله لري بس. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، نن هغې کورنۍ ته بیا راغلو چې د جمعې په ورځ مې تاسو سره یو ویډیو شریکه کړې وه چې په هغې کې زموږ یو 22 کلنه خور چې د دغې ورور خور وه 8 کاله د زړه مریضتیا یعنې زړه والونه یې بند و په خپل کور کې په خپل کټ باندې بستر وه. د خور دپاره ورور د ډېرو عزیزانو د ډېرو خپلوانو نه قرضونه کړي وو. څه اندازې خورکۍ په ډاکټرانو ګرځولې وه خو د ډاکټرانو نه ورته ویل شوي چې د دې درملنه یا په کوزې خیبر پښتونخوا کې یا په کابل کې کېږي. ورور د هغې نه بې وسه و وسې نه و. کله چې موږ دغه ویډیو د تاسو سره شریکه کړه اسلام پاله وطن پاله جنرال موبیل صاحب الله دې کامیابه او خوشحاله او سرلوړی لري موږ سره یې تماس ونیو. نن ورځ 2 بجې د موږ نه خورکۍ غوښتې وه چې کله دې کور ته ما د خورکۍ د وړو ځواب وکړ د کور نه راته ځواب وشو چې خورکۍ په حق رسېدلې او وفات شوې ده. وروره مونږ خو بیګام تا ته خبر کړی و چې انشاءالله نن ماسپین به خورکۍ د کابل په طرف باندې بیو خو د الله د طرفه وه چې خورکۍ وفات شوه. څو بجې وفات شوه؟ بس داسې وایه چې 1 بجه وایه چې منځه ټیم سره وفات شوه. دا موږ ورغللو بس امبولانس مې راوکړلو بس راموړله خو موږ چې ورغلو ته خور وویل چې یاره څنګه چل دی تاسو څه وکړئ ما عملیات کار کوئ که نه ما ورته وویل چې یاره بس انشاءالله اوس داسې یو ورور را پیدا شوی دی چې هغه مونږ ته ویلي دی چې کابل ته یې راولئ انشاءالله دا عملیات به زه ورته کوم پوه شوې خو هغه ځای ته بس مونږ خور ونه رسېدله وفات شوله خو چې دا هر چا دا هغه کړی چې کابل ته دا مریض راوستی زه درمنه کوم هغه د الله عزتمن لري خدای دې خپل غم در نه وسپي والا د خوشحالۍ ورنصیب کړي چې ارمانونه دوی پس داسې وایي دا عملیات د مونږ ته وکړلو مونږ ورپسې دعاګانې کوو الله دې خوشحاله ربي صالح مونږ څه وسه نه وه چې کړي مو هغه بس همدې ته یې ساره وه چې کله دې ورور وي خو دلته د بس نیټه پوره وه او مونږ سره وسه نه وه مونږ قرضې هم راوکړلې خو هغه قرضې همداسې اوسه پورې مې همداسې په هسپتالو وبځئ خو دلته بس د عملیاتو پیسې راسره وې نه او زمونږ عملیات کړي وو داسې وایي د 8 کاله کېږي چې دا مرستیا وه مونږ یې ولاکه غوسه لرله چې وصي شوي وه زمونږ دا عملیاتو ته کړي وه خبر بس ما خور دا په زړه ارمان وي چې یا خدای پاک ما ورور له پیسې ورکړي وه یا داسې بل څوک پیدا شوی وای چې ما درملنې د عملیاتو غم یې کړی وای خو دلته هغه ځای ته ونه زما ټول خوشحاله لري بس. ورور وویل په ژړا کې چې د خور مې د ارمان و چې یا زما خپلې کورنۍ کې دې ورور ته الله دومره وس ورکړه چې زما د زړه عملیات به وکړه او یا داسې یو با احساسه مسلمان ورور الله پیدا کړه چې زما د درملنې او د عملیات لپاره په ما باندې پیسې ولګوي. نن ورور وویل چې هغه ارمان پوره شو ولې خور وفات شو. ارمان یې په زړه باندې ویوړ. عزیز دوستانو دغه کورنۍ کې دا ورور د کور سرپرستي کوي د بېوسۍ د وجې خور چې د مور لور وه د زړه غوښې وې 8 کاله
کور کې داسې پرته وه باور په خدای وکړئ په تېرې ویډیو کې وګورئ چې د دردونو د وجې دا د کټ نه نسوه کېوتی نن چې کوم ورور موږ سره دې عملیات ذمواري په غاړه واخیسته الله دې جنرال مبین صاحب خوشحاله کامیابه او سرلوړی لري نو د خور د ورو سره ما درته ویل او د خبر سره چې موږ د دې کور ته خبر کوو چې خور وړو د دې کور نه خبر چې خور وفات شوه یو غږ در باندې کوم دوستانو چې کورنۍ ډېره مجبوره ده ډېره فقیره ده ډېره بېوسه ده راځئ د الله د رضا دپاره خور خو وفات شوه د کورنۍ نور حال د تاسو سره شریکوم چې په کور کې یو څه نشته نن د مړي په ورځ باندې باور په خدای وکړئ چې په دې کور کې کلیوالا غري شهیدان دي ناست دي قسم راته مشران کوي چې نن غرمه په دې کور کې څه نه دي پخ شوي نن غرمه په دې کور کې څه نه دي پخ شوي نو بېګا ته میلمانه راځي آیا د دوی دپاره به څوک تیاری څوک وکړي راځئ د الله د رضا لپاره مو دغه غږ واورئ کومک ورسره وکړئ مرسته ورسره وکړئ چې تر څو دغه کورنۍ د دغې مجبورۍ کم مشکل سره چې لاس وګریوان ده د دغې نه وځي انشاءالله چې الله جل جلاله به اجرونه درکوي نور مو وخت نه نیسم هر چېرته چې وایي ښه ده وده د الله رضا دپاره سره مرسته وکړي څخه شم ځینې باید زړه مې خوږېږي دا زړه مې دردونه راځي نور زیبا نه شم